السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه کولای شو چې یو ځای څخه لیکنه ملګرو په اسانه طریقه سره کاپي کړو؟ موږ ورته که ډېر مشکل لرو موږ کولای شو ډېر په اسانه طریقه سره دا لیکنه کاپي کړو ملګرو. نو دې لپاره ملګرو تاسو خپل پلی سټور ته داخل شئ، دغه اپلیکیشن به راکاپي کړئ، یونیورسل کاپي. دا به تاسو سره ډاونلوډ کړئ ملګرو. دې لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی ملګرو. دا څخه تاسو په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ ملګرو. دلته ملګرو زه ور داخل شم. کله چې تاسو ور داخل شئ ملګرو دا به تاسو ډسیبل وي ملګرو. تاسو به دغه انیبل کړئ ملګرو. دلته ملګرو تاسو اوپن سیټینګ ته لاړ شئ پسې. هلته به تاسو په دغه ځای کې کلیک وکړئ ملګرو، انسټال سروس. دا تاسو لومړی اپشن کلیک وکړئ، یونیورسل کاپي باندې تاسو کلیک کړئ ملګرو. هلته به دغه آن کړئ ملګرو، الاو به ووایئ ملګرو. څخه باید بهر لاړ شئ. ګوره ملګرو زموږ د اپلیکیشن بالکل آن شو. تاسو کولی شئ چې له هر ځای څخه لیکنه په اسانه ډول سره کاپي کړئ ملګرو. که تاسو ته ښایم ملګرو دا تاسو دا پرده راکش کړئ، دلته تاسو وینئ یونیورسل کاپي. دا به تاسو یو واره کلیک به وکړئ. ګورئ ملګرو موږ تاسو ته دغه شان هغه صفحه راسي ملګرو. دغه صفحه داسې ګوته په وړئ ملګرو. تاسو کولی شئ ما یوټیوب ووهل، یوټیوب لیکنه بالکل کاپي کېږي. تاسو به پر دغه ځای کلیک وکړئ ملګرو، دا لیکنه زموږ سره بالکل سیو شي. یا به تاسو په ناټ نه کلیک وکړئ ملګرو چې زموږ لیکنه کاپي شي. زموږ لیکنه بالکل کاپي شوه ملګرو. ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. که ویډیو مو خوښوي ویډیو لایک کړئ، ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. نو دا زموږ نن ویډیو ما تاسو لپاره د ټکنیکل پښتو زده کړې چینل لخوا در وړاندې کړه. تر بلې ورځې تاسو حاضرېږم. تر بیا ښه چېرې ښه وختونه. خدای پامان.